چې دا ټیکټونه آزاد د په 400 کروڑ روپۍ خرج شوي دي. سابقه وزیر اعلی محمود خان ویلي چې ډېر آزادو زموږ سره رابطه ده. سابقه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دې ځل لفت هم د جمعیت العلماء اسلام وي په دې حلقه باندې. د مولا د سیاست سره څه دي په دې اړه باندې تاسو څه وایئ؟ نو چې دا مولا په دې سیاست کې نه وی نو قیدیانې به چا کافر کوو. ګرانو کتونکو او اوریدونکو سلامونه، عصمت علي اخون یم. PK6 کیو او د یو امیدوار سره ناسته کوو، د هغوی د منشور د ترقۍ په حواله باندې د هغوی فکر به تاسو ته ښیو. د جمعیت العلماء اسلام امیدوار مولانا حجت الله صاحب را سره ناست دی، د هغوی سره به خبرې اترې کوو. مولانا صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. شکریہ جی. دا راته ووایه چې تیر هم انتخابي عمل کې برخه اخیستې ده، دې انتخابي عمل ته به کم نظر باندې ګورئ؟ دا د هغې نه مختلف ماته په نظر په دې راځي چې په دې کې غټې جلسې نشتې، کارنر میټینګونه دي او کور په کور او دکان په دکان پیغام دی. نو الحمدلله زمونږ دا کم انتخابي مهم چې دی دا ډېر ښایسته او ښکلی روان دی. مولانا صاحب خلک دا خبره کوي چې د مولا د سیاست سره څه دي په دې اړه باندې تاسو څه وایئ؟ نو چې دا مولا په دې سیاست کې نه وی نو قیدیانې به چا کافر کوو. د اسمبلۍ نه دا بیل مفتی محمود رحمت الله او غلام غوث هزاروي رحمت الله او مولانا عبدالحق رحمت الله علیه د قوم له څونه غټه کارنامه ورکړې وه، د ختم نبوت د حفاظت او د پاره یې څونه غټ کار کړی دی. دا خو د اغیارو یو چغه ده. مولانا صاحب که کامیاب شوئ نو د خپلې حلقې داسې کمې ستونزې مهم دي چې اولنی فوکس به ستاسو هغه او په هغې باندې به کار کوئ؟ منګوره ښار کې خو غټې مسلې او درنې مسلې زما په نظر باندې اول نمبر عوامي قبرستان دی، بیا دویمه مسله د اوبو د نکاسۍ مسله ده، دریمه مسله زموږ ټریفیک ورځ په ورځ زیاتیږي او د عوامو تعداد زیاتیږي چې دې دپاره هم یو بهترین نظام وکړی شي. او دا ښار دی، د دې ښار ته د مختلف اضلاعو نه د ډیویژن خلک ټول راځي، د بیمار د بیمارانو دلته راوړي او غټ هسپتالونه دلته دي چې په دې هسپتالونو کې بهترین انتظامات وشي او مریضانو له بهترین سهولت ورکړی شي. د ترقۍ او د ولس د خوشحالۍ دپاره یو منشور سره وړی دی. د ولس د ترقۍ او خوشحالۍ دی چې اول نمبر امن دی، چې په دې ملک کې دی، په دې وطن کې دی امن راشي. بیا دا ده چې په دې وطن کې دی بهترین نظام تعلیم راشي. بیا زموږ کم نوجوان نسل چې دی د هغو د ښکلی تربیت وشي، د هغو کیل پود کم سامان ګورونه دي چې دا ورته هم مهیا کړو. مولانا صاحب دې انتخاب کې د سیاسي ګوندونو چې کوم نامزد امیدواران دي د هغې په نسبت باندې آزاد امیدواران زیات په انتخاب کې برخه اخلي، دې ته به کم نظر باندې ګورئ؟ نو هغه خو تا ته په خپله ویلي دي. سابقه وزیر اعلی محمود خان ویلي چې ډېر آزادو زموږ سره رابطه ده. سابقه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د ډېرو آزادو سره زموږ رابطه ده. تا بله ورځ د سابقه وزیر اعلی محمود خان زما خیال یو انټرویو به هم اورېدلی چې دا ټیکټونه آزاد د په 400 کروڑ روپۍ خرج شوي دي. بل مولانا صاحب تاسو به ګرځئ، کمپاین به چلوئ، خلکو له به ځئ، ملاقاتونه به کوئ، نو هغه خلک تاسو ته په کم نظر باندې ګوري؟ ستاسو هرکلی څنګه کوي؟ موږ ته خو همیشه د منګوري خلکو قدر را کړی دی، عزت را کړی دی، احترام را کړی دی، مینه یې را کړې ده. او انشاءالله دې ځل خو موږ ته صاف ماحول ده د خلکو ته چې موږ کم لاړ شو، کم پیغام رسو، هغو زموږ سره کومه وعده کوي چې انشاءالله دا ځل به موږ خپل اوټ د کتاب په حق کې استعمالوو. زموږ خو واضح خبره ده انشاءالله، او دې ځل فتح هم د جمعیت العلماء اسلام وي په دې حلقه باندې. مولانا صاحب په اخره کې به یو پیغام صحیح ولس ته، ستاسو د حلقې ولس ته د ووټ په حواله باندې به خلکو ته څه وایئ؟ زه خو د اوټ په حواله دا وایم چې اوټ یو امانت دی او شهادت دی، دا په صحیح ځای کې استعمال کوي او خپل د ائمه کرامو نه د علماو نه تپوس وکړي چې دا چاله ورکو. دویمه دا ده چې د ولس ته دا اپیل دی چې دې ولس همیشه جمعیت العلماء اسلام لره د علماو لره اوټ ورکړی دی، عزت ورکړی دی. د MMA په صورت کې د جمعیت العلماء اسلام مولانا نظام الدین صاحب، مولانا عرفان الله صاحب، مولانا حسین احمد صاحب، قاری محمود صاحب د دې سوات خلکو منتخب کړي وي. انشاءالله دې ځل به هم د سوات ولس، د سوات عوام بیا د په علما باندې اعتماد کوي او د جمعیت العلماء اسلام امیدواران به منتخب کوي انشاءالله. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. جی کتونکو او اوریدونکو، د مولانا صاحب خبرې تاسو واورېدلې. 8 فروری د انتخاب دپاره ټاکله شوې ده. تر د هغې پورې به مونږ کوشش کوو چې د نورو امیدوارانو سره هم ناسته وکړو او د هغوی د منشور او د ولس د ښېګړې په حواله باندې د فکر نه تاسو خبر کړو. مننه، خوشحاله اوسئ.